العفاف وفيه الجود والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. نننۍ مسله چې درسولی شي زمونږ د کورسي مناظره نه مسله د توسل ده بزوات الفاضله. کومه وخت کې مونږ د خپل مفصل رسالې نه راخلاصه کړي دي نو ټول په ټوله په هغې اعتماد مه کوئ او ډېر زیات اعتماد دی او اختصار هغه فقط د نص الآیت او د نص الحدیث او د سند د لیکلو نه تاسو سره څه کومک کوي. باقي متعدد حوالجات د دغه روایاتو او تحقیقي سندي هغه دغه ورقاتو کې نشته دی. د هغې بله وجه دا وه چې بیا توالت لازمېده مونږ هغې کې اختصار کړی فقط په نص الحدیث او سند د حدیث کې به تاسو سره کومک کوي. دغه ورقه کې چې کوم آیې کریمه ته مونږ رسو د هغې نه طرز او طریق او اخذ او طریقه د استدلال هغه زمونږ د زبان نه زده کوئ او دارنګې بیا د مخالفینو ارادات مع الجوابات هغه د حدیث سره اشارتن خپلې اشارې ورته کوئ یا یې لیکئ. حدیث مبارک چې نمبروار راځي نو د هغې سره بیا په سند باندې چې کومې جرح مخالفین کوي د هغې جوابونه په ورقاتو کې نشته دی هغه په یو دویمه کاپۍ کې خلاصه کوئ. نو فقط ما دغه ورقات دې لپاره تاسو ته راوایستل چې تاسو د نص الحدیث او د سند الحدیث د لیکلو نه څه کومک درسره وکړي. نننی درس د توسل بزوات الفاضله مشتمل ګرځو په چند مباحثو باندې. مبحث اول معنا لغوي د وسیلې سره د بیان د ذکر د انواع د توسلنا او تعین د توسل متنازع فيه د غیر متنازع فيه. مبحث ثانی استدلالات بدوا توسل بالذوات الفاضله المتنازع فيها کی د قرآن عظیم الشان د نصوص سره بیان د ذکر د اقوال او د مفسرین او تاییدات. مبحث ثالث استدلال په توسل باندې د احادیثو مبارکه او متعددونه سره د ذکر الارادات علی السند مع الجوابات. مبحث رابع هغه توسل عند الفقهاء الحنفيين. د احنافو په نسبت باندې فقها توسل متعلق سره لري دا وی اقوال. خامس مبحث ذکر د اقوال د فقهاء مالکیین. سادس مبحث ذکر د اقوال د فقهاء شافعیین. او سابع مبحث ذکر د اقوال د فقهاء حنابلہ. ثامن مبحث ذکر د اقوال د عامة المفسرین والمحدثین چې دې متعلق د هغوی سره وي. او تاسع مبحث هغه د زمن معاصر
دا حدیث او دا اهل السنه والجماعه مخالفین او د سرکردو فتواګانی متعلق د دعوت توسل نبی امت صلی الله علیه وسلم کوي چې دای توسل د شرک وای حرام وای بدعت وای او وسیله من وسایل الشرک ګڼي او موږ دا تفصیل د مباحثو کې مو تخفل د فقهاء او د هر مذهب اقوال معلوم شي د مفسرین او محققین او محدثین او اقوال به معلوم شي نصوص د حدیث او رای کریمه استدلالات به معلوم شي نو په اخر کې بیا تعصب د حدیث او مختار شي چې دوی په دغه جزئیات توسل په ذوات الفاضله کې چې قائلین د شرک یا وسیله من وسایل شرک دي څومره تعصب نه کار واستي په اخر کې به د دوی فتوی نقلیږي چې دوی د توسل څه شی وایي مبحث اول هغه تحقیق لغوي د وسیلې سره بیان د انواع د توسل او تعین د توسل متنازع او غیر متنازع وسیله لغتا معنی لري کله راځي وسیله په معنا د قربت باندې وسیله په معنا د قربت باندې نزدېکت وسیله څه ته وایي نزدیکی جستن نزدیکی لټول یا نفس قربت او نزدیکی دا وسیله چې په معنا د قربت سره ده کوم حدیث د صحیح مسلم کې چې جلد اول 288 صفحه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة دا غږی چې کوم لفظ د وسیلې مذکور دی نو دا ربط لري معنا لغوي کې دا وسیلې سره چې کوم په معنا د قربت سره دلته مراد د وسیلې نه المنزله والدرجه والقربت عند الملك د باچا سره یو نږدې رتبه نو دا وسیله یو خاص مقام دی قریب مع الله تعالی نه په قربت حسي مکاری سره بلکې په قربت معنوي سره دا مقام ټول انسانانو کې عبادت کې یو شخص ته ملاويږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ځای ماته تمہارا پاره د وسیلې مقام دعا وایي نو اصلا وسیله د وطن په معنا د قربت او اطلاق په دغه وسیلې مقام باندې ذکر شوی دی چې هغه هم یو مقام قریب دی مع الله تعالی ندا وسیله تجيء بمعنى المنزله والدرجه والقربت عند الملك ولغه د قربت په معنا سره او کله کله وسیله راځي په معنا د توسل الى الشيء برغبه یو شی ته ځان رسول په رغبت سره یا خاص من الوسيله لتضمنها معنى الرغبه نو یو وسیله په سوال سره شنو بل وسیله په سین سره معنا دا معنا دغه جواب لو چې توسل الى الشيء نو به وسیله بسوال او وسیله بالسین تقریبا قریب المعنى شو په فرق په خصوص او عموم کې وسیله بالسین توسل الى الشيء بالرغبه او وسیله بسوال چې کوم دی هغه نفس توسل الى الشيء هغه به رغبوي کې بغیر رغبوي نو تخصیص او تعمیم کې فرق نو فالواصل الراغب الى الله تعالی واصل په دغه معنا سره چې توسل الى الشيء برغبه په معنا د راغب الى الله سره درېمه معنا د وسیلې هغه چې دا صرف
مصدر وانه تذکری شي بلکې دا اسم اعلی وګرځي په معنا د ما يتوصل به الى الغير سره هغه سیز او آلات چې باغی باندې سره نزدیکی غیر ته درې وسیله په معنا د ما يتوصل به الى الغير سره وواجب ان الوسيله بالمعنيين الاولين غير مرادين في بحثنا هذا وسیله په معنا د توسل الى الشيء برغبت سره یا د نفس قربت سره لا متنازع بها موږ نن دا وسیله کې بحث نه کوو چې په معنا د قربت سره او دا وسیله کې چې په معنا د توسل الى الشيء برغبت دا دې بحث نه وسیله په درېم معنا چې اسم اعلی واخیستل شي په معنا د ما يتوسل به الى الغير سره هغه سیز چې پاره غیر ته نزدیکی کی سره نزدیکی دا وسیله کې اختلاف ده چې هغه سیز چې پاره سره الہ العالمین ته نزدیکی هغه ایواز اعمال دي او که اعمال او معیت د ذوات دوار دا مسله اختلافي منکرین د توسل به ذوات الفاضلات چې په هر نوم یادېږي هغه وایي چې ما يتوسل به الى الغير فقط اعمال هغه چې سره په خالق ته نزدیکیږي صرف عمل او مثبتین د توسل چې موږ تاسو نو موږ وایو چې نزدېکت الہ العالمین ته لکه په اعمالو چې راتلی شي نو دا شانتا په معیت د صلحاء باندې او په صحبت د اولیاء او د انبیاء علیهم السلام باندې هم راځي او دا یو واضح حقیقت دی ګوره په غیر صحابي کې جزئی عمل د صحابي نه زیات شي په مقام په صحابي نشي وجته دا وایي کاروازي الله د تقرب الى الله عمل وګرځي نو کېږي چې یو شخص په عمل جزئی کې فوقیت حاصل کی په یو صحابي باندې مثلا 50 کال وجود دا ثابت په یو عمل د صحابي کې نه او سره د دوه اعمالونو د مقام په صحابي نشي وجته ولی ځکه صحابي د عمل قلیل سره معیت د یو ذات لري چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دا غیر صحابي ته د معیت د ذات نه حاصل نو فلهذا على القرب الى الله كمحض عمل شيء او ذات نشي نو بکار دا چې هر عمل کوون کې زائد عمل والا هغه فوق په درجه کې باجا باندې چې معیت د ثواب وړي نو خبره په باطل ده چې دوی على القرب الى الله یواز عمل کوي نه على القرب الى الله اعمال دي او على القرب الى الله چې معیت د ثواب هم دي نو مثبتین ذات على القرب الى الله ګرځي او منکرین چې کوم دي زوات آلات د قرب الى الله ګرځي نو تاسو علماء طالبان کویان خپل سوچ کولای شي چې خبره د دې په کوم ټول کې د حکم راځي دا نه کنه څه اهمیت لري چې آیا ذات معیت د نصوص څنګه لري ما په خپل رساله کې بیا دا یې وضاحت کړی دی والوسيله بالمعنى الثالث ما يتوصل به الى الغير خاص بالعمل الصالح عند المنكرين وعام عند المثبتين فعندهم كما ان العمل الصالح وسيله وآلة الى قرب الله تعالى كذا معية الصلحاء ومحبتهم وسائر من وسائل قرب الله تعالى قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دا سب شواهد ما قریب پیش کړی چې معیت د صلحاء د اعلی قرب الله جوړېږي وعند المثبتين الوسيله بالمعنى الثالث كما يتقرب به الى الغير دلته مثلا نزاعي دا وسیله په معنا د اسم علی ما يتوصل به الى الغير کې نزاع چې صرف عمل دی او عمل او ذات دواړه دا یې مسله ده د باندې د مثبتین باندې وسیله بالمعنى الثالث عام لغه و شرع مونږ چې مثبتین د توسل یو موایو
إذا وسيلة فمعنى ما يتوصل به لغير سرا دا عمل أو ذات وارو دا عمل هم لغة وهم شرعا شريعت كم جمهور وسيلة لوازو کے مستعمل دا او بلغاتو کے وسیلہ ذات و حرمت کے مستعمل دا دلیل پدې باندې شایسته ورقاتو کې نوي د کتبو د لغاتو د عربنا چند شواهد باندې ساده کې پیش کړی لسان العرب یولسم جلد 243 صفحه لسان العرب یولسم جلد 243 صفحه دیر وسیلی معنی کوي ماذا وصلا هذه ماذا باندې خبر کوي الوسيله المنزله عند الملك والوسيله درجه والوسيله القربة ووصل فلان الى الله وسيله وصدق وصل فبعض التفعيل کے مستعمل کا وصل فبعض التفعيل کے مستعمل کا نوصل فلان الى الله وسيله وسيله جمله فلاني فعلات وسيله اذا عمل عملا تقرب به اليه يو عمل کوئی فارغ تعالی تزان نزدیک عمدہ وسیلہ وبعض تفاعل کے مستعمل کا وتوصل الیہ بوسیلہ وصل وتوصل توصل الیہ بوسیلہ معنی صدا إذا تقرب إليه بعمل وتوصل إليه بقضاء تقرب إليه بحرمة حاصلة تعتقه عليه معنى لغة كسبه توصل إليه بوسيلة يتوصل إليه بقضاء لذلك معنى صلى تقرب إليه بعمل أيان توصل إليه بقضاء معنى صلى تقرب إليه بحرمة ځان نزدیک خالق ته په حرمت سره بحرمت فلان بوسیله فلان بجاه فلان بحق فلان بكل الفاظ التوسل بالذوات الفاضله نو اهل اللغات دا وسیله په باب د تفاعل کې عامي توصل اليه بوسيله تقرب اليه بعمل وتوصل اليه بقضاء تقرب إليه بحرمة أغلد إذان بحرمة سلام استيقا آسرة تعتقه عليه داسي وحرمة جهارات مهربان بالغي متوصل به إليه دي متوصل لها أجابني متوصل إليه متوصل به مؤغذات متوصل تشوي أو متوصل إليه سوك شيء إله العالمين نو تقرب الیه بحرمه ځان نزدیک ورته په یو حرمت سره اسه حرمت تعتقو چې دا حرمت مهربان ګرځي ټول متوسل الیه اله العالمین علیه فضلا دا سه حرمت د چا پیش کی چې د حرمت په وجه باندې د حرمت د ذات په وجه خالق پتا مهربان دی واره له وسیله عامه هم عمل لنا او هم حرمت لنا دارنگی تہذیب اللغات سلورم جلد 216 تہذیب اللغات سلورم جلد 216 لکی والوسیلہ الوصلة والقربہ وجمع الوسائل قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويقال توصل فلان إلى فلان بوسيلة ليس معنى توصل فلان إلى فلان بوسيلة تسبب بسبب سبب وتجربة وتقرب إليه بحرمة آسرة تعرفه عليه او ځان ورته نزدیک په یو حرمت باندې چې لا حرمت مهربانه کوي متوسل الیه په دې متوسل باندې دا معجم وسیط دویم جلد 908 صفحه په معنی د وصله کې ذکر کړي فلان الى الله بالعمل يصل وصلا رغبا وتقربا
وصل فلان إلى الله تعالى عمل عملا تقرب به إليه وإليه توسل. التوسل فإلى متعلش، التوسل فإلى متعلش توسل إليه فلان، إليه توسل فلان إلى الله تعالى، يا وصل إلى فلان بكذا معنى تقرب إليه بحرمة آسرة تعجبه عليه. تهذيب اللغات معجم وسيط أو لسان العرب د لغات و معروف کتب دي، داغی په حواله موږ ذکر کړه چې وسیله په باب د تفاعل کې توسل الیه بکذا یا توسل الیه بوسیله عمل هم شامل ده او حرمت هم شامل ده. انواع التوسل سم متنازع فيه و غیر متنازع فيه. کله توسل الى الله تعالی راضی بالاعمال الصالح دا جائز دی په اتفاق المثبتین والمنکرین. نظام پکې بشواهد او دلیل باندې نستړی کو اشاره بدومره وایي چې دلیل ور باندې واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت من الله طلب کړئ، بالصبر بسبب الصبر وبالصلاة بسبب الصلاة. نبا سبب یدا وسیله کې صبر او صلات ورته پیش کړي او استعانت وکړي. نو دا دلیل د جواز د توسل په عمل صالح باندې چې صلات او صبر. او یا روایت د بخاری شریف المعروف چې کوم ثلاثه نفر په غار کې پنځیو او هغه یو خپل یو عمل وسیله کې پیش کړو او بیا غي دا غار لینا کمکان اور وقت دیو دی جاودلی. نو دا معروف حدیث دی چونکہ اتفاقی دا شواہد بلا نسپڑی کو نو دا وسیلہ شوا بلا عمل. دویمہ وسیلہ دا بالذات فعلا، وسیلہ بالذات فعلا. وسیله په ذات سره چې وسیله فعلی ورته ویل شي هغه طلب الدعاء من الحي الصالح، لیونی ژوندي سړی نه طلب د دعا خسړی کول شي ما ته دعا وکړه. دا مسله اتفاقی ده بیننا و بین القسم او امتیاز ګڼي مهم امتیاز ګڼي. شواهد ته ضرورت نشته دی. عظیم شاهد په دې باندې د قرآن عظیم شان هغه نصوص دی کہ قومیان دا موسیٰ علیہ السلام قاتل موسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ دعو لنا مونگا دعاو پر. او یا دا بخاری وغیرہ کتبو دا استثقاء وابو نبی چی صحابہ کرام رحمت للعالمین کا دا استثقاء دا دعا پارا پیش کشکر. ندا وسیلہ شوا فضاد باندے وسیلہ فعلی چارہ جوندے دے صالحہ دے دے طلب دا دعا دے. مشران او کابرین د منکرین او توسل په کتبو کې دي تجهیز وی دي. او د افغان پاکستان کې د کوم عوام او جوهر نه دي چې هغه د خپل مشرانو د قول نه دي خبر نه دي. هغه د سي عقیده جوړ کړی چې دا هم ناروایي لکه چې کلم د منکر د توسل د تاسو کې چې اذان د او شیخ صالح ته دعا ورته وکړي نو د دې جاهل جواب دی چې ما ته د ماري درد نه نږدې دی د بل چا دعا ته ضرورت. ګور دا مسله چې باقي د خدا دی جوهر خپل کې پوره کړی دا د دې مشران دې ته جایز وي په کتابونو کې وسیله په ذات باندې په معنا دا طلب د دعا من الحي صالح سره دا جایز. درې توسل دی وذات باندې توسل قولی، توسل فذات باندې توسل قولی. دا دریم قسم توسل قسمین لري. توسل فذات باندې توسل قولی دا ذات چې ذات حی وي ژوندی وي
او دویم توسل په ذات باندې توسل کولی چې هغه وفات په دنیا باندې. نو دا دریم قسم توسل چې توسل قولی به ذات ده دا اختلافي ده. د دې نه انکار منکرین کوي. کاغذات ژوندی وي تېنه منکر دي او کاغذات وفات وي هم تېنه منکر. توسل قولی توسل قولی چاته وایي؟ توسل باسم الصالح ته ویل شي. باسم الصالح نوم یې واخلي، یا الله د فلاني په وسیلې باندې زما دا مشکل پوره کړي، نوم یې واخلي. نو دا توسل قولی. د دې بیا مختلف الفاظ دي. اللهم انی اسألک بوسیلة فلان، اسألك بحرمة فلان، اسألك بحق فلان، اسألك بجاه فلان، اسألك بفلان. دا پانچ سبب یاد لگا. واستعینوا بالصبر والصلاة چې موږ دا وسیلې بالعمل لپاره بنا حضور نو جهاد دې کې باب دې ذات داخل شو نو با سبب یې دا لدينا نسترسل بالنبي المصطفى. ندا بالنبي المصطفى کی دا باجی کم دا سبب یدا بوسیلة النبي المصطفى. دا درې معنا مختلفه. وسیله بالعمل او بالذات چې وسیله فعلی دعا ته غواړي اتفاقی شو. دا درې معنا چې وسیله په ذات قولی دا غنو مقصد دي دا ناروا غني منکرین او موږ سنت او جماعت یې ځو او څلور مذهبونه دې په جواب باندې متفق. خودو مدا چې دې لپاره ما تاسو ته بنځار فرض کړل. کله اتوسل الى الله تعالى بحرمة فلان، بجاه فلان، بوسيلة فلان، بفلان، بحق فلان. بنځار فرض دا بفلان، بجاه فلان، بوسيلة فلان، بحرمة فلان. فدې کې یو فقيه هم اعتراض نه دی کړی، جائز دی عند القول. څلور اربعه ایمو پر جائز دی او فقهاء دا صرف دا یو لفظ چې اسألک بحق فلان، اسألک بحق فلان چې معنا یې مغدا او دا الفاظ دي معنا یې دا الفاظ دي معنا یې حق دی، حق الوجوبي او حق التفضلي. چون کی د مخلوق کو ولی وی کې نبی وی علیه السلام په حالت باندې حق وجوبی نشته. دا حق دې نو تفضلی. نو اسألک بحق فلان دا مسله اختلافی ده. امام مالک، امام شافعی، امام احمد دې تم جایز وی. بشان تدچا دا نور الفاظ چې به حرمت فلان، بجاه فلان، بوسیلة فلان، بفلان. دا دې امام دې تم جایز. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو قول د کراہیت منقول دی پتہ لفظ کې چې اسألک بحق. یو لفظ کې ښا ولی هغه ډیر محقق انسان. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډیر محقق انسان. هغه دې لفظ چې مکروه ویلي دي صرف فقهاء او دغه وجه ویلي دا اورش ان شاء الله. ادیب باندې مکروه ویلي چې حق دی، حق الوجوبی، حق تفضلی. او د مخلوق په خالق باندې حق وجوبی نشته. نو چې ته وایې اسألک بحق فلان او پته نه لګي چې د کوم حق یادای، نو د عوامو لپاره د دې فتوی اجازه ورنکړه چې عوام دې داسې الفاظ وایي. عوام دې د بحق فلان په ځای بوسیله، بفلان، بحرمة فلان، بجاه فلان استعمال کی. بحق فلان نه استعمال. ځکه عامي سره هغه د حق وجوبي او تفضلي فرض نشي کولای. هغه به د عقیده جوړی چې د انبیاء او د اولیاء په خدای تعالی وجوبا حقوق دي او د عرب شکوک دی واره. او وجوبي حق دې چې په خالق نشته لري کله تفضل نه انسان سره کوي. نو دا یو لفظ کې ثلاثه ایمه دې ذکر او زموږ امامونه مکروه ورته ویلي دي. او دا چې دا مکروه تعظیمي ګڼلې او دا مکروه تنزیهي، نو دا مکروه تنزیهي هغه ګڼل. مکروه تنزیهي ګڼل څه دلیل دی په دې باندې؟
دلیل باغی معنی د شافعی عبارت دی چې وایي لا ينبغي ان يسأل بحق فلان. سوای لا ينبغي ان يسأل بحق فلان. نو هر کله چې په هدايه ثالثه کې راځي چې ويکروه مکروه دی دعا په حق فلان سره، او بیرته په شرع د فقهاو کې په شافعي او غیره کې راځي چې لا ينبغي. فقها اصولیین دلیل تصریح کوي چې کوم ځای کې فقهای کرام لفظ د لا ينبغي وایي او بل ځای کې دغه لا ينبغي ته قول د کراهیت ثابت شي، نو دغه قول د کراهیت په حملېږي په تنظیم باندې مناسبه نه ده چې داسې وکړو، مناسبه ده. نو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قول هغه تر وسیلې بزوات الفاضله عام مه ګرځوه، هغه تر لفظ د حق دی، حق دغه لفظ کې هغه خبره کوي. او لا تقولوا راعنا تاسو راعنا موای، نو د راعنا صحیح معنا او غلط معنا د وجه د احتمال د غلط معنا موږ منع شو د راعنا. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه محقق انسان دی، هغه د عوامو لپاره د اسألک بحق فلان نه منع کوي، او فقها د هغه قول په لا ينبغي سره ذکر کوي. نو دلیل د کراهت تنزیه شو تر څو چې حق وجوبي د تفضلي نه هېر شي. دا معظم دلیل د منکرین هم د هدایه عبارت کنا چار دې خلکو ته هدایه کې راغلي دي چې اکرام ما ورستا دعوی ته ګورو بیا دې دلیل ته ګورو. علي حدیث څنګه موږ ته پیش کړي ته وایي چې استدلال له فقها او عبارات نه شرک دی، تقلید شرک دی، او بیا دلته ولې کې نصوص پیش کړه دلائل د حدیثو د پیش کړه د حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول نو دلته څنګه هدایه راټیږي. بیا صاحب الهدایه لفظ د یکروه ویل دی او منکرین ورته شرک وایي، دا شرک مکروه دی. لفظ د یکروه وایي بیا شارحین او اصحاب الفتیات تعبیر په لا ينبغي سره کوي چې دلیل د کراهت تنزیهی دی، او تاسو نه دومره بنیادی د شرک مسله جوړه کړه چې په اخر کې ان شاء الله ځل لس کتابونو د حواله درګم چې وسیله من وسایل الشرک دا سي الفاظ استعمال کړي، یعنی ورته وسیله شرکی وایي نو د شرک وایي او فقها له مولوی ورته دلیل او دعوی نه چې څه فرق دی، او سره د اسلام په د فقها عبارت نه علم دی. ان شاء الله د هدایې د عبارت جواب په بهتر فقها عبارت کې راځي. دا ما په ابتدا کې صرف تفسیر باندې تاسو کوی کړئ چې زموږ ډېر علما فقها مدرسین حضرات هغه قرآن دې مسایلو کې تحقیق نه لري، هغه خپل د مدون فنون نه تاویږي راځي دین اخوا تاریخ ته مطالعات نشته لري، موږ هغه معذور ګڼو پرې ولې عقاید پرې دا مدرسین عامه دا چې کوم هدايه درس کوي وړه دا درس کوي غټي دا درس کوي دا مشایخ زموږ چې دي دای اهل سنت دي، دای د اشاعت والا نه دي، دای د اهل زیر نه دي. باندې شو داسې مسله کې چې هدايه توسل یا پروغو او طالبان د توسل نه به منع کړل، نو دا معذور ګڼو چې مطالعه نه دای د توسل اقسام نه دي کتري او توسل به ذوات الفاضله چې توسل کوي دي جواب سو الفاظ کې مستعملي په عبارات او نصوص د فقه او حدیث کې هغه نه دي، او باقي موږ ان شاء الله واته روایت په دې باندې پیښ کوو چې په حدیثو کې سوال به حق غیر شوی چې شوی دی اوس ولې د خپل فقه د حدیث مقابله کې کوي، نو خپل فقه قول د عمل کا په خلاف الاولاد او یا عمل کا په عوام باندې چې عوام دې د الفاظ استعمالي هر چې خواص دي چې فرق بین الحق الوجوبي او تفضلي کولای شي علماوی طلعات دي هغه سوال په حق غیر سره وکړي په حقیقت باندې باندې دا متا او تطفانیه چې کوم دی هغه کې عبارت دا دی چې يدل على الجواز، نو فتاوا تطفانیه په تو پدې کې چې په حق فلان سره سوال جایز هدايه وي یو شامي وي له ينبغي کراهت تنزیهیه د جواز جمع کېږي یا کراهیت حمل کا په حق د عامو کې او دا جواز چې کوم راغلی حمل کا په حق د خواصو کې، خواص ویل شي عوام نشي، عوام په فضیل د حق د غیر سره وسیله یا حکمت په فلان د استعمالوي. دا مبحث اول معنا لغوي سره د بیان د انواع. مبحث ثاني
تحقیق الوسیلہ فی ضوء القرآن الکریم مع ذکر اقوال المفسرین قائلا د قرآن عظیم شان د نصوص ایتونو پرانا کی د وسیلی آغا استنباط اور استدلال کو دا کسو کوئی چیارہ کستا مقابل جانب پدے کی یوازی شاہدیان ندی چطور دا تفسیر پیش یوازی موجودیان ندی چطور دا تفسیر پیش کی یوازی جماعت المسلمین بلکہ دی کہ خدا سے جماعات کی چیارہ مفسرین و اقوال نمانی وقاہا نمانی بیانو مفسر ولی پیش کے شرائط المناظرہ کی فرق منگوہ ان سے دلائل پر مسلم بینہما بھی مسلم بینہما کو قرآن عظیم شان دے و حدیث نبوی لاغین افوات ذکر دا نور اقوال چی منگا تو سفید بلے ندد دو وجنا منگا دا نور اقوال ذکر کو یہ بھی دین ذکر کو چی منکرین دا توسل ایوان جماعت دا لیدی سنا بلکہ دا اہل سنت و دلتا دا احناف و خلاف چی سمر پاڑی پیدا یا بطور پر متفق دے دیتا شکر کارفاروں یادی تو تاریخ کی بعض جماعات تقلید قائل دی تو فقہا و مفسرین و اقوال تحمیت و رکعین و داخل مفارق ذکر کو اور ثانیاً دا حدیث و دفارہ چی منگا کم دا فقہا و مفسرین و اقوال ذکر کو نو استدلال نا بلکہ تائید للدلیل جسوک دا بیا ونوی چی دا تاخذ من القرآن کیتا سمجھتہی چی آخذ کیا دا آخذ چا کرے تجی دا آخذ دا حدیث نکیدا کا محدث کردے نداموں چی فقہا پیش کو او یاد مونگا مفسرین پیش کو نو دلیل بنوی ندا سشنو بیا ودلائل بسلور سونا موری نا بلکہ تائیدن للدلیل زمون دا دلیل تائید کو بکی اور ان کو پدی اخذ و استدلال کی متقرب نہیں چکی دا بس غلام حضرت مولا سے ارزان آخذ کرے نا بلکہ اسلافوں کے مفسرین و اسلافوں کے فقہاء دینا بلا آخذ کرے مونگ آغا آخذ راوان اس کو قلقو تم دارت دلیل نمبر اول من القرآن العظیم سورة اسراء باللسم سفارہ آیت نمبر 57 و 50 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا تاریخ العقد والاستدلال اتفاق دا عمدہ مفسرینوں ومشارلے دا اولائکہ کی دادے چی مراد دادرہ مشارلے دا اولائکہ نا مومنی الجن دی کہ خلقو دلغا جنیان کو عبادات کول دا معمولی چیزی چا ایمان روڑے آغا مراد اور ملائک مراد دی کہ خلقو داغی عبادت کری اور عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام مراد دی کہ علی کتاب و عوائد اللہ کر دی دو با اتفاق دا مفسرین و عمدہ السلام مشارلے کو اولائکہ کی عابدین ندی معبودین اور معبودین کی بوتان ندی مراد و معبودین کی صلحہ مرادی ملائکہ مومنی الجنہ عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داشی منقولو کا کہ مشارلے پولائکہ کی معبودین دی عابدین نہیں دلیل پدی باندی تفسیر در منصور شبگم جلد 291 صفحہ تفسیر در منصور شبگم جلد 291 صفحہ عبداللہ بن مسعود سے وہ بتائین مشارلے کے قول سنے و عبداللہ بن عباس سے قول سنے بتائین مشارلے دولے کے
أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم في الدلائل يقول ذلك البيت عن ابن مسعود رضي الله تعالى في قوله ولدوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا بها النمق إلى إبراهيم قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن إنسانانو के सफल को पेरियानो इबादत को فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم पेरियानो ईमान रोड़ा नज़र अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला कौल दाश इंसानों की चार पेरियानो इबादत को पास नाम नफरों मिनल जिन अली ईमान रो इंसानान उमर शान दई इबादत मसरूफ पाते शुरू आयत नाजिल शौलाई कल्लदीन यदउना यब्तगूना इला रब्बिहिम वसीला नदा उलाइका की इशारा चाहता आहा मोमिनील जिन तदा وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزير دغی عبادت کون اولئک کی اشارت ہوئی تدا نچوڑ د دوڑو قولن دا چې اولئک کی مشارل عابدین ندی معبودی بیا معبودی نو کی احجار بوتان دانری صلحاری ملائکتی مومنین جن دی عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دیکھو بات نجار کلا مقدر عمدہ تفسیرنا دا وقولا چه مشارل معبودین دی عابدین وز ترکیب تو ترجمه توقع دا ذکر اولئک الذین يدعون دا اولئک مبتدا کا موصوفی کا الذین موصول يدعون صلاح المقدر کا موصول ما صلاح صفت اولئک موصول ما صفت دا مبتدا خبر رأس شعر اولئک یبتغون دیچی یبتغون لٹئی یبتغون خبر الى ربی محبت الوسیلہ وسیلی سوک کی لٹئی عزیر علیہ السلام وسیلہ نس عیسیٰ علیہ السلام وسیلہ نس ملائک جی وسیلہ نس مومنین جن وسیلہ نس مشارل سوک دی معبودین دی لیکن وسیلی نسی چاہتا اقبلتا چاہوانی وسیلہ نس ایوہم اقرب فائیوہم اقرب کی تاویلیں یو تاویل ڈالے چاہیوہم اقرب فمحل در رفعی جملہ دا محل در رفعی دعوة بدل شيء ذکر دا يبتغون چه فاعل حدیث تاویل باندې وسیلہ ثابت شو او متوسل به معلومات معنا دا دوی وسیلہ نسی سوک پر دوی کی وسیلہ نسی ایو مقرب کم چه اقرب الاللہ دے اغم وسیلہ نسی کم چه اقرب الاللہ دے اغم وسیلہ نسی بچا باندې وسیلہ نسی دا بطور ہے متوسل به معلومات دا ثابت شو چې وسیله دي سی اقرب الى الله عبادت چې څومره دي وسیلې
داري سوالونه کې وسیلې دي بدون د وسیلې دعا نه وایي دعا کې وسیلې سره وسیله کې څوک پیش کوي متوسل به متعینه نه وي مدې تعالی دویم تعویل دا چې یو مقرب دا منصوب شي دا چې منصوب شي نو دوه تقدیر جوړي یا منصوبی کا بنظر الحافظ دا آسان طریقہ منصوبی کا بنظر الحافظ جار مقدر کا لفظ یبتغون الى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب بأیہم اقرب دوی وسیلہ بچا باندې کم یو پیغمبر کم یو عبد چې اقرب الى الله نو دا نور هغه وسیلہ کې پیش کړي هغه متوسل به معلومات وکړه کہ بازار وسیلے بأيهم أقرب كم جاء إلى الله فهو وسيلة ديار منصوب کا عامل مقدر کا منصوب کا عامل مقدر کا فينظرون دے سوچ گئی أيهم أقرب كم أقرب إلى الله فيتوسلون به وسيلة سوچ کہ جاء إلى الله فيتوسلون به وسيلة ایہم اقرب کا محل نصب کے دو تعویل یا منصوب کا بنظر حافظ بیایہم اقرب رسالہ کے میں ذکر کرنے آفس سے چاسلا مکمالہ چاقول پہ پیدا میں خو تمنحوی علی نحات تھی وزیر دی چی فعل عام اور تروباسی ينظرون ایہم اقرب ویتوسلون لکم بعید معنی خمار ہوتا معنی نبی ایہم اقرب او ينظرون ايهم اقرب فيتوسلون به ولا يوم معنا وعلم الفعل المقدر كذا مفعول كورتا او منصوب بين الخافض فلا تم چون کہ نص ماده سے پیدا نہ کہ رومان کے تاس میں باورات کی نہ رہا دعوا تعویل سے ما ذکر کر ہتا تفسیر زاد المسیر سلورم جل یوسل دعا و صفحہ کی ذکر کرو دعائی ایہم اقرب بی قولی تعالی ایہم اقرب قولان دا قوالچہ ذکر کری ذکر محمد زجار یو دا ایہم مرقوان بالابتدا خبر پا یقرب نمانا دا ایہم اقرب الیہ فیتوسلون الاللہ بی کم چا اقرب الاللہ دے کم چا اقرب الاللہ دے فضلی وسیلنی سیل اللہ بی بدرہ اقرب الاللہ دویمہ دا چایہم اقرب بدر شی دورنا فیبتہن نبیہ مانا دا یبتغی ایہم هو اقرب الوسیلہ الاللہ لدی کم چا اقرب وسیلہ الاللہ دا اے تقرب الیہ بالعمل صالح عمل صالح وسیلہ ضرورت کا توسل بذات نہ راضی کہ عمل والی میں سے مقضات ہے اس میں شکل ہے یعنی باقی پانی راضی ہے شکل کا اول تعویل کی کہ بدل دوڑنے سے متوسل بھی متعینہ چینن عمل اپنے ذات اپنے قدرت کا بیدار نہ دی چکر یوں ہوا دی وسیلہ نیس سوٹ نیسی اقرب الاللہ وسیلہ نیس بچائی نیسی پتہ ہے مسائل جزاد المسیر عمل نہ قرآن کو فضاد نہ بھی کرنے جو سے فضاد نشینی ہے آخر وصل الرسول نگوری و لغات نگوری کی وسیلہ عام دوار و درکہ نہ رضا المسجد در عبارت ایو مقرب دوار چکم دے رفت ہو بیا رفت لا بالبدلیت ضریر دے افتغون نیا رفت لا بالابتداء ومعنی اتاو کچے اقرب الیہ فیتوسلون